دویم نمبر آیات کې 16 نمبر آیات کې الله جل جلاله بیا دا بدفعلی کوونکو مبارک چې دنو حکم را لېږل دی وی واللذان یأتیانها منکم فآذوهما چې هغه دو کسان چې راشي په دې بے حیايي سره د تاسو نه فآذوهما سزا ورکوي دوی ته تکلیف ورکوي دوی ته نو بدفعلی دا یو داسې انتهایی قبیح جرم دی چې د دې هغه سزا چې ده نو هغه قرآن کریم متعین کړی نه ده بلکې حاکم وخت ته د هغه په اختیار باندې پرېښودی بیا صحابه کرامو خلفای اربعه هغوی نه د دې سزا چې کومه منقول ده نو هغه سیزل دي چې داسې خلک دي وسیزلی شي یا دې وسیزلی شي یا دې د کمر نه اړتاو کړي او له پاسه دې پې چړی وکړي چې لاندې دې خس دا انتهایی قبیح او انتهایی بد جرم دی نو څوک چې په دې کې ملوثي نو هغوی لپاره صحابه کرامو دغه شانته سزاګانې ورکړي دي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د هغه یو گورنر هغه ته خط راولېږلو چې زمونږ ځای کې زمونږ په زیر نگرانی علاقه کې داسې کس د دې جرم کس موندې شی دی نو هغه ورته دا ولیکل چې دی وسیځئ نو بدفعلي چې څوک کوي نو هغه لپاره سزا بیا چې دی نو بل اتفاق د طرفه د صحابه کرامو نه سیزل چې دی نو دا راغلی حاکم وخت ته چې دی نو اختیار دی په دې کې چې کومه سزا د هغه وخت سره هغه ته مناسبه ښکاري چې سخت نه سخت سزا هغه دی ولا ورکړي چې باقي خلک آینده لپاره دغه خبرونه چې دی نو ځان لرې ساتي سیزلی یا د کمر نه اړتاولی او له پاسه پې چړی کولی یا بله داسې یو سخت سزا د هغه په ذهن کې مناسب د هغه وخت سره راځي چې دغه خلک چې دی نو دغه کارونو نه پې منع شي